په رسمونو رواجونو چې پیسې ولي چا څه ونه وي په ډمانو باندې چې پیسې شین دي په جوړاګانو باندې چې پیسې شین دي چا دا ونه وي خو زما دغه مولا سره هم جنګ دی په جوړاګانو په ډمانو چې پیسې ولي چا څه ونه وي خو که په ناتخوان چا پیسې ویشته کفر یې وکړم په رسمونو رواجونو دومره پیسې لګولې حاجي صاحب په ډمتوب یې دومره پیسې لګولې خو سار چې امام نکاح تړي او امام له د نکاح دلته د نکاح پیسې څومره دي 1500 په 1500 خو پې کې چوم نه کېږي په ډمتوب په بېحیا به دومره پیسې لګولي خو سار چې امام صاحب له د نکاح پیسې ورکوي نو د ځان نه څه جوړ کړي استاد جي دا واخله خو په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتي اعظم پاکستان جوړ شو تا چې په ډمانو جوړاګانو پیسې شیندلې هغه ټایم ته خو دا ونه وي چې ښه نه خو چې د مولا جیب ته ځي چوي بهرحال او په شکور کې نکریزې ولګوي شمې وایي که مومبتۍ وایي شمې هغه بلې کړي او هغه ګډۍ تاوي دا د اور احترام دی د اور احترام دا مجوس کوي آتش پرست کوي د اور عبادت کوي په اسلام کې د اور احترام حرام دی په اسلام کې د اور احترام د اور تعظیم دنیا کې مختلف مذاهب والدي شمع لګي تعظیما هغه ته ودرېږي اور ته اکرامن تعظیما ودرېږي په اسلام کې د اور تعظیم حرام دی ضرورت د لپاره اور بلکه جایز دی اے جی صاحب اور بلکه روجي پخې که جایز دي چرګان پخې که جایز دي غوښه پخې که جایز دي اور بلکه حلوا پخې که خپلم اخرى مالم راوړه جایز دي ضرورت د لپاره اور بلول جایز دی اے جی صاحب 2021 والو غټ غټ انرژي سیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به نیغې نیغې کوي ولې لوډ شیډنګ د بجلي لاړه کړون دی په 2021 کې د شمو ضرورت شته دا د مجوسو طریقه ده میرے نبی نے فرمایا من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر معهم د غیرو طریقو نه ځان بچ کو زما نبی معیاري دی زما د نبی طریقه معیاري ده ها ازدواج زندگی به د اعلی بهترینی چې سنت پابندي دي کړي اور په غانا بجانا چې واده کې کنه الله او د الله رسول خپه کی